ننګرهار ولایت مرستیال تمیم عارف مومند په مشرۍ د سنګاخ په 4مه ولایت مقام کې د سکتوري او مرستندوی ادارو مسؤلینو سره د ولایت میاشتنۍ پرمختیا غونډه وشوه چې پکې د دې ولایت اړوند په یو شمېر مهمو پرمختیا موضوعاتو خبرې اترې وشوې. د ولایت مرستیال تمیم عارف مومند د تیرې غونډې پریکړو او سپارل شوو دندو په اړه د مسؤلینو راپور واورید او ورته په شمېر نورو برخو کې د اجراتو ترسره کولو سپارښتنې وکړې. نوموړي همداراز مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د خپلواکۍ بیرته ګټلو سلمي کلیزې لمانځنو په موخه د جمهور رئیس حکم سره سم په خپله برخه کې اجرات ترسره کړي. هغه همداراز مسؤلینو ته د پرمختیا چارو تعقیب، پروژو څخه د نظارت او یو شمېر نورو برخو کې سپارښتنې وکړي. د اقتصاد رئیس غلام الله افغانیار وویل چې د ننګرهار ولایت پروفایل چاپ کړی چې پکې د دې ولایت په اړه مهم معلومات لیکل شوي او ډیر ژر به د ادارو پر مسؤلینو ویشي ترڅو ترې په خپلو کارونو کې ګټه پورته کړي. د اصله ادارې استازي عجب خان ناصري وویل چې په مرکز کې د ننګرهار ولایت غیر مشروطه بودیجه منظور شوې او غوښتنه وکړه چې په انتقال کې اجرات ترسره شي ترڅو له مخې 14 په ګوته شوې پروژې تطبیق شي. په دغه غونډه کې د دې ولایت په شمېر نورو پرمختیا چارو خبرې اترې او پریکړې وشوې او مسؤلینو ته سپارښتنه وشوه چې خپلې چارې په وخت سره ترسره کړي.